دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو خپل یوټیوب چینل کې دویم چینل جوړولی شئ. خپل یوټیوب کې نو را به شئ ګوګل کروم له ګوګل کروم به کولو کوئ، سرچ کې به ولیکئ youtube.com، سرچ به یې کوئ. ریکویسٹ به ډیسکټاپ سیټ کړئ. سرچ هم کو نو دا به راوړي داسې خپل یوټیوب آی ډي به کولو کوئ جیمیل دلته یوټیوب کې چې کولوم که نو را به شئ دغه شین ګوټ کې پروفایل چې کوم دی دغه به کلیک کوئ. دا به کلیک کوئ داسې کلیک هم کو داسې راواغوتو نو دلته به خپل جیمیل آی ډي کلیک کړئ. تاسو په دویم چینل کوم باندې جوړوئ هغه به کلیک کړئ. دغه سیټینګ به کلیک کړئ. سیټینګ هم چې کلیک کو نو را به شئ ښکته دی خو کریټ نیو چینل دغه به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ نو دلته به خپل د چینل نوم تاسو دویم چینل څه نوم باندې جوړوئ هغه به دلته ولیکئ. برینډ اکاونټس لکه زه دې نوم باندې بل چینل جوړوم هاو ټو پښتو نو دغه به کلیک کوئ کریټ دا شین دغه چې کوم دی سرچ به یې کوئ. بیا دلته به ګوګل کروم بیا کلیک کوئ. داسې دا ستاسو دویم چینل کریټ شو دا جیمیل اکاونټ کې. بیا واپس یوټیوب ته راشئ خپل یوټیوب په کولو کوئ چې کولوم کو خپل جیمیل اکاونټ باندې چې تاسو کوم جوړ کو دا ورسه دا په دغه جیمیل باندې ما دوه چینلونه جوړ کړل. دغه دی هاو ټو پښتو او دا زما نوی چینل شو دویم په یو